Değişip bakışın gülüşün üzünün rengi de değişip. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو قدرمنو کتونکو تاسو سره موسین له ځل بیا ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل ته تاسو په خدمت کې حاضر یم قدرمنو کتونکو په نن کې ما تاسو ته یو خاص داسې اپلیکیشن راوړی دی چې هغه به ان شاء الله تاسو ضرور په خپل موبایل کې انسټالوئ او هغه تاسو لپاره ډیر زیات ضروری هم دی او باقي سره تاسو لکه شرارت غونډه کوم کولای شئ تنګول غونډه کوم کولای شئ د خپل ملګرو سره خو دې نه مخکې تاسو درخواست کوم زموږ چینل ټیکنیکل پښتو سبسکرایب کړئ په خوا ګنټې نشان باندې کلیک کړئ او په آل باندې کلیک کړئ دې سره به زموږ هر ویډیو تاسو په وخت باندې درسي ویډیو لایک کړئ او دا ویډیو خپل ملګرو سره ضروري شیر کړئ چې هغه هم د دې اپلیکیشن فایده والي او د اپلیکیشن ضروري په خپل موبایل کې انسټال کړئ نو دغه اپلیکیشن لپاره به تاسو ګوګل ته لاړ شئ او په ګوګل کې به دغه بر لیکلو کې دا تاسو کته شي تاسو ته بار چې دی نو هغه دغه کومه tickblackmood.com به تاسو سرچ کړئ کله تاسو سرچ کړئ نو تاسو ته یو داسې غونډه کې انټرفیس راځي صحیح ده او په دې کې تاسو کته شي چې دلته کې تاسو ته په اول نمبر باندې کوم اپلیکیشن دی نو دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې په اسانۍ سره انسټال کړئ دا اپلیکیشن دی صحیح ده کله چې دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ دا چې کولاو کې داسې انټرفیس راځي نو قدرمنو کتونکو اول تاسو ته د دې کار څه دی قدرمنو کتونکو تاسو به خیال کړئ اکثر وخت تاسو څوک تنګئ یا تاسو ته بار مس کال کوي یا تاسو بار میسجونه کوي او تاسو غواړئ چې هغه یار د تم لک تنګ کما یا خپل ملګرو سره شرارت کول غواړئ نو په دې اپلیکیشن سره تاسو کولی شئ چې یو شمیرې ته یعنی یو موبایل شمیرې یا نمبر ته په یو ټایم باندې په سونه مس کالونه وکړئ او تاسو د موبایل بیلنس هم خرچ نشي نو قدرمنو کتونکو ډیر زیات خوندور او زبردست اپلیکیشن دی قدرمنو کتونکو تاسو چې سمپل کم نمبر ته ټلیفون کوئ کم نمبر تنګول غواړئ کم شمیره تنګول غواړئ د ملک کنټری کوډ چې کوم دی اب تاسو ملاو کوئ مثال په تور د پاکستان 92 دی او د افغانستان چې دی 93 دی بیا به تاسو د صفر نه علاوه تاسو نمبر ولیکئ او کله تاسو نمبر په دې کې ولیکو صحیح شو نو بیا به دلته لاندې راشئ او لاندې تاسو ډیر زیات اپشنز ملاویږي دا اپشن به تاسو آن کړئ او کله چې په سیټینګ ته لاړ شئ دا په پرمیشن به ته الاؤډ کړئ صحیح ده نو دا به تاسو آن کړئ صحیح ده یا دا نه آن کوئ نو هم څه خبره نشته دلته به تاسو دریم دلته کې اپشن راشي نمبر اف مس کالز نو تاسو څومره پیری تاسو هغه مس کال کولی شئ تاسو د 2000 پورې تاسو مس کال کولی شئ چې تاسو بدل مقرر کړئ چې دومره مس کالونه دي هغه ته لاړ شي د دې سره تاسو دلته کې ټایم مقررولی شئ چې څومره ټایم بعد دی هغه ته یو مس کال لاړ شي د یو سکند نه والا تر 300 سکند پورې یعنی تقریبا 15 منټه پورې تاسو کولی شئ چې 15 منټه بعد مس کال راشي یا 15 سکند بعد نو زه به دلته کې په 15 سکند بعد کوم چې هر 15 سکند بعد هغه ته یو مس کال لاړ شي او هغه ډیر زیات تنګ شي نو بیا به سمپل تاسو په سٹارټ باندې کلیک کړئ او کله چې په سٹارټ باندې کلیک کړئ دا به هغه ته روان شي مس کال او کله چې مس کال روان شي نو هغه ډیر زیات تنګ شي او هغه به چې دا لا څنګه چللی صحیح ده بیا تاسو کومندول غواړئ سمپل دا لاندې اپشن آن کړئ او دا دی پرمیشن تاسو ورکړئ بیا دلته کې سټاپ آټو ډایلینګ دی کله چې تاسو غواړئ چې هغه ته نور مس کالونه نه ځي تاسو سټاپ آټو ډایلینګ باندې کلیک کړئ او دا هغه ته به واپس چې د مس کالونه بند شي د دې سره تاسو دویم نمبر هم په دې کې اډ کولی شئ بره به تاسو ته جمع نشان میلاو شي په دې تاسو کلیک کړئ نو تاسو بیا بل نمبر اډ کولی شئ او تاسو ته ټایم هم مقررولی شي چې دغه ټایم نه دی او په دغه تاریخ نه د بیا مس کالونه شروع شي ټایم او تاریخ دواړه کولی شي چې دغه ټایم او دغه تاریخ نه د بیا مس کالونه شروع شي او چې څومره مس کالونه تاسو غواړئ کولی شي نو ډیر زیات خوندور او زبردست اپلیکیشن دی په اسانۍ سره تاسو ډاونلوډ کولی شئ ډسکرپشن نه دا ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کول مه هېروئ ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ د الله پامان